بلکې ځینې امراض دي چې له انسانانو څخه بیا حیواناتو ته انتقالېږي. څرګنده ده یا د ناروغي زنوز ناروغي نه ده، یعنې له حیواناتو څخه انسانانو ته نه انتقالېږي او یعنې د دوی ترمنځ مشترکه ناروغي نه ده. د دې پرزنټیشن په ترڅ کې به موږ په څو مواردو باندې بحث کوو. په لومړي قدم کې به موږ د یادې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې څنګه ناروغي ده، یا د ناروغۍ اقتصادي اغېزې څه دي، یا د کوم اقتصادي ناورین منځته راوړلی شي، د دې ناروغۍ د خپرېدنې په اړه، د دې د انتقال په اړه، او د دې ناروغۍ د کلینیکي نښو تشخیص، درملنې، کنټرول او وقایې، او څه باید کوم عکس العمل د مسلک خاوند باید په دې که چېرته په ساحه کې ناروغي ولیدل شوه کوم ریاکشن، کوم عکس العمل باید څرګند کړي. یو په یو باندې انشاءالله په دې باندې بحث کوو. لومړی لیمف سکن ډیزیز څرګنده ده چې یو ویروسي ناروغي ده. د پوکس ویرېدې د فامیل څخه ویروس چې د کاپي پوکس ویروس له جنس څخه یادېږي. په یاد جنس کې د یاد دلته د نور مایکونه هم دي. په یاد جنس کې تقریبا موږ 3 ویروسونه شي پاکس، ګاډ پاکس او لیمف سکن ویروس، دا 3 سترینونه په دې جنس کې ځای په ځای شوي. ګاډ پاکس، شي پاکس او لیمف سکن ډیزیز ویروس تقریبا د دوی انټیجنیک ساختمانونه ډېر زیات د دې شباهت سره لري. یعنې موږ په سیرولوژیک معایناتو کې نشو کولی چې ځان مطمئن کړو چې په دې کې کوم یو ناروغي مسله ده. شي پاکس، ګاډ پاکس او لیمف سکن ډیزیز 3 وړه هغه سترینونه دي چې په دې کاپي پاکس ویروس جنس کې ځای په ځای شوي. هر سترین ځان ته ځانګړی هافت یا میزبان لري، خپل ځانګړی میزبان په ناروغۍ مبتلا کوي. ولې د کراس امیونټي مسله باید دلته مطرح وي. د کراس امیونټي مسله شتون لري دلته. لیمف سکن ډیزیز ناروغۍ ځانګړنې یا د ناروغي په غواګانو کې او په میخو کې منځته راځي. انسانان د دې ناروغۍ په وړاندې حساس نه دي او په دې ناروغۍ باندې نه مبتلا کېږي. د دې ناروغۍ ځانګړنې دا دي چې د وجود په ټولو سطحو باندې، په پوستکي باندې او مخاطي غشاګانو باندې نوډولونه منځته راځي. د دې نوډولونو شمېر د 1 نه نیولې تر 100 پورې دی. د دې نوډولونو عمده موقعیتونه د سر، غاړې، بدن، سینې، یعنې د بدن ټولو برخو ته ځان چې انتشار مومي راپیدا کېږي. او علاوه پر دې تنفسي سیستم او هضمي سیستم هم په دې ناروغۍ کې خالي نه پاتې کېږي، په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. د نوډولونو اندازه د 1 سانتي متر نه نیولې عام تر 15 سانتي مترو پورې رسېږي. تاریخچې ته وګورو. پرونه راهیسې په سوشیال میډیاو کې تقریبا 6 کسو زموږ تاسو د مسلک خاوندانو دا پورته کړي وو چې دا یوه نوې ناروغي ده چې په افغانستان کې خاصتا د خوست ولایت، ننګرهار ولایت په دې مشرقي زون کې دا ناروغي نوې ناروغي ده چې رامنځته شوې ده. ولې موږ تاسو وینو هلته تقریبا په 1929 کال کې په زامبیا کې دا ناروغي منځته راغلې ده. د دې لپاره چې له یو خاوندانو ته زیات وخت ونیسو، په ټول تاریخچه باندې نه غږېږو، فقط دومره یادونه ته کوو چې راځو خپلو ګاونډیو هېوادونو ممالکو ته، لکه ایران په 2014 کال کې په ایران کې د دې ناروغۍ راپور ورکړل شوی ده. په پاکستان کې په 2022 کال د جنوري او فبروري، د جنوري په اخرو او د فبروري په اوایلو کې د دې ناروغۍ راپور د سند په ایالت کې ورکړل شوی ده. وروسته له هغې څخه یا د ناروغي بعد وختونه د خوست په ولایت کې په 2022 کال د جون په اخرو کې د خوست ولایت د شیر ولسوالۍ د قدمو په سیمو کې لومړنۍ واقعه وه چې ثبت شوه. بیا چې پخوا ترې یادونه مو هم وکړه، د یادې ناروغۍ عامل یو ویروس ده. د
The pox were the family puri already तो जे जेनेस इंट्रॉपिक पॉक्स विरुस था पति जेनेस के तकरीबन 3 विरुस 3 शामिल थे गॉड पॉक्स शीप पॉक्स और लैम्प स्किन डिजीज विरुस बात करो माइक से मिसोर ना तो कतो से ताका त्याज मुस्तन जना ला परी कंप्यूटर मो कस्तन जना पाली चेगा Isto.